ازادي 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 باغټو ازادي باغټو ازادي باغټو کام در باندې ویاړي زار دې شمه ستره سالاره منظور جانا ستړی ماشه بسترې تیارې دي چې چاته ټیټ نشه سالاره د ژوندانه په هره لاره زمونږ واده به مو وي تر خپلې خاورې خپل اختیاره که هر څو سخت تکلیفونه راځي دی موږ له زندان واخله تر داره د جبرائیل په وزر پټ شي په سخو ماشه د ګیلمن د زړه قراره نن د مظلوم لاس د محکوم لاس د ملګرتیا د پورا د دغ د سره د درېدل د پورا چې کیم خلک رو غونډ شوی دی ټول ته د زړه د تله سلام کوو هر کلی ورته یایو ملګریه نن د توس جلسه وه پارین بل اریز فوج لګیا دی چیرې یې ټورنمنټونه کښې شول چیرې یې نکارې کښې شولې چیرې یې خلک ته ریپې ونیولې ډبې او کوچینه هم غونډ مصروف کړل او اسانینه ملې یې جوړې کړلې صرف د دغه مقصد د پورا چې د مظلوم ملګرتیا په دا خوره څوک ونه کو چې دغه د فهم غلط کی چې دغه د فکر غلط کی چې دغه د سوچینه غلط کی چې دغه د نظریات غلط کی چې دغه د خپل قوم د خپل وطن د مظلومیت او د محکمیت ملګرتیا پوته شي یو کول کیږي چې علي وزیر په جیل کښې دی FIR د صوبایي حکومت نه بغیر نشي کېدلی صوبایي حکومت اجازات ضروري وي پنجاب ورچک شو د TLP نه یې ټول FIR په څټ وخستل کیمه وجه ده چې ته FIR په څټ نشې وخستی میر دا ټول پښتین ولس اپیل کوي چې FIR نه د په څټ وخستل شي او بې ګناه ده د میر د دغې وطن ننګیالي مشروع ځورول کیږي ملګریې نن زه د خپلې قیدیونو ملګریې حوصله درته بیانوم علي وزیر ته په دا یوه کل شي بې انتها ډېر خلک ملاقات ته راغلی دی یو سړی د دا وویایي چې علي حوصله کمزوري یې موږ ولیدله علي کمزوري یې خبره وکړه علي په جیل شي نه ننګیالی دی او د غیرت کیسه کو د استقامت کیسه کو علي درین سړی دی ډېرې سیلې تېرېږي درین سړی څوک خدوای نشي خپل تحریک سره کلک ویلوړوي ملګریې حنیف پښتین دوه نیم کوله کیږي چې جیل زغمي پارین یې پیش شوه او ویل سمداجي ته مې ویل چې حنیف پښتین څرنګه و ویل چې په خندو کښې یې ورته ویل چې د تحریک او د قوم غم به کې مو مسله خو لوړه مسله نه ده زه خالد توس ته دا وایم چې دا د توس مشرګرات څوک وو څرنګه خلک دی او دومه طرفه توس دشمن ته دا وایم چې ویس خو دستی وپېژندل ویس خو ستی بیا پوه شولې چې جلینه او په سارینه باندې دا خلک نه څه په څټ درخه دا د حوصلې خلک دی حنیف پښتین بچای شوی دی د خپل بچای نه دی لیدلی بچای تقریبا په پښې دی دل یا ملاقات نه دی ورسره شوی کله هم چاته دا نه دي ویلي چې د مو یا بچای شوی دی یا هر وخت څوک ورسره ملوي دا د ننګو د غیرت خبرې کو د خپل وطن خبرې کو په جیل شي نه هو حنیف پښتین ننګیالی دی او غیرتي دی ملګریه اویس ابدال څو میاشتې کېږي چې په جیل کښې دی هېڅکله بې وسلې خبرې نه کي
محب و محمد رسول د انګوره ډې دوه ځوانون دي چې په هغه ځای شهرته په ګېټ باندې ظلم کړي دي دو هر وخت وروتل احتجاج کو آیا هنیولي دي غراض مې دا دی چې کلک په ننګ ویلوړ دي دا خلک دا کسان کله چې د پوره جلسې د احتجاج را کړي کلک په ننګ ورسره ودرېدل ستایي کلک په ننګ غیرت کې په خپل قیدیونو باندې او زه ریاست ته دا خبره کوم په هیڅ قیمت ها دا قیدیون تو ته در پورته کېدای نشي دا عوامو در سره وبوسي په هیڅ قیمت نشي در سره پورته کېدلی په هر قیمت میر خپل قیدیون رخصوي دا څو میاشتې لږکي د تحریک ډېر خاموش نه خو لږ و د دغه قیدیونو سره د میر مشوره وه په دغسې د میر مشوره وه ورسره چې میر تنظیم جوړوي دغه د وویل چې خپل تنظیم ښه په ارام جوړ کړی الحمدلله چې کوم عرض باندې تنظیم جوړ شو د مرکزي کمیټې اول میټینګ و په اول میټینګ کې دا فیصله وکړه چې خپل قیدیون نه ورپرېږدي داسې وخت وروغی چې پي ټي ایم نه ټوپونه چیرې شول پي ټي ایم خلک شمېرو چې که کمزوری کېږي چې په ټیم مخه ونسي خو الحمدلله خپل قوم و وطن پښتونې ثابته کړله چې پي ټي ایم طاقتور و دا یووي و دا د دغې عوام خپل تحریک دی ملګري دغه خورې مشهور شهیدان شوي دي عارف سردار عارف په توسه سار ورکو ارمان رونی په توسه سار ورکو خړ کمر شهیدونه په توسه باندې نان کو عثمان تعالی چې خلخه دې دلې د توسه خبرې کړې دي د توسه خبرې کولې د توسه پر یو دی هر چیرې رساو خپل سرینه توسه مشونه ورکړل تا خوره می پټان شي دولت د خانګل بیٹانی باندې خلق وو چې په خپل خوره باندې ثابت قدم به شهادت ورته ملاو شو ملګری په زرګینه شهید دي کیمو یې دا په نامینه ډېر زیوتی نور اسلام وس نږدې واقعیات طاهر داوړ د جنته نقیب شهید یار سلام دا وس وشول معنا دادو چې مختلف خلک په چیرشي پولیس هیڅ کړی دي چیرشي طالب هیڅ کړی دی چیرشي داعش هیڅ کړی دی چیرشي چې فوج وکړل چیرته چې ایسای کړی دي چیرته چې مای کړی دي ټول په یو ځای دي ملبر دا کوم په مختلف شکل نقشه ووژل شو شهید شو وټوکل شو وځورېد شو وژړېد شو دغه کوم نمائندګي په دا سخت حالات چې میر نه وکي میر د خپل قوم ملګرتیا په دا سخت حالات څه نه وکي په وروکشه خو پراتی خلک ها تان ته رسي په خوښۍ رځي چې خو هر څوک پر سره درېږي په سخت رځ چې څوک سره ودرېږي ان د رښتیا ملګرتیا دو د دغې تحریک سره درېدل د دغه خورې سره د پښتنې د خورې سره د مور وطن سره په رښتیا درېدل دي په رښتیا ملګرتیا دو په رښتیا وفا دو تاریخ خدا گواہی ورکوي تاریخ خدا گواہی ورکوي چې ظالم کله شپ جوش شو جوش جذبه وپکشه شو ډېر ټیپک ویځنې ټینکی نه ویځنې پوځي نه ویځنې مختلف وسایل یې لرل او ټول خلک ته په څک شوی و تاریخ گواہی ورکوي چې دا خلک ورته ویلوړ دا خلک ورته ویلوړ نه په څک کده نه ملګری بادرې د په قومي نارسي خو چې کله قوم غږوي پیدور وي بیا خپل بادرې د په ښه بدله کو میرو د خپل تحریک سره په استقامت سره درېږي او زه په یقین سره درته یایم توس یقین وکړه چې هغه خبره خو هغه دي چې په سټیج درته کو هغه خبره چې په سټیج نه کو او هم پیرا کیږي دغه خورې یو ارمون نه پته کیږي دغه خورې اختیارو دغه خورې د بچیو نه پلوز شوي دغه خورې نمائندګي وو دغه خورې بچیو خپله کوي تر دغه دوی پر او دا پي ټي ایم درېمي چې کمزوري نشته ستایي چې ونه ښځې نشتایي حالات سیلې کله د لالچ په صورت شرسي کله د ښه ژوند نوم درکړي کله د بد درکړي مختلفه هاو چلیږي په دا کښې نه
ډېر لالچینه پروت دي چې تحریک نه ونه خېدل رسтай خپل پی ټی ایم نه چې ونه خېدل رسтай کني هغه حال چې مقصد و انا هم په تو باندې مشکل وخت دا خلق جوړول دا تیار دي دا خلق ښه خلق نه دی چې دوس نه لښکر ورشو دا هغه اراده لري دا د هغې نظریات خلق دی دا د هغې فکر خلق دی دا تحریک و چې په دغه قوم یې ویړه بدله کړله دغې تحریک مشرونه د دغه تحریک ځوانونه خپلې سینې ورمخې کړلې جیلینه ته ګولې ته قوم یې ملګریې دا وطن د مسلې ډک وطن دی دا چې لږ دوره ته عمره ډاته ورشي کړي هدر ته ورشي لوړو داس ونه وایي چې که ریاست شته ها خپله په ټانک کښېننه څلې به نه میندېږي بجلې ونه میندېږي او چیک پوسټونه او په دغې منځې خلق یو دومره غټ جام جوړ کړی دی چې پته ورته چې دلته مقصد څه وکړي میشته کله یې چې روډ نه کیز لوټ شستی کله پوس لوټ شستی خپلې غوټه غوټه ډبل سټرې سره کړي دي شوی تېرېږي ورتېرېږي ټیپک تونه دی تورې شیشې تور دي دهشتګردي او چې څومره سیسټم دی په دا کښې هلته ملوث یې او دلته خلق ته کې چې ته په خیر ډېما دغه وطن دی ځون مالک بولي عام خلق د دغه خورې هېڅ مالکون نه بولي هېڅ باشنده یې نه شمېري د دغه خورې روډي نه باندې د دغه خورې په هر شي باندې دغه قبضه کړې ده چې دله درېمې ورې درېمې نامونه یې بدل کړي دي کله یې تلیفون دي بیا یې چې ګوټ دي کله یې چې بیډ دي کله یې چې داعش دی کله یې چې میر مذاکرات ورسره کوي کله یې چې میر نه کوي خو په هر صورت شي وژنه د پښتون قوم شري ده تنګول د پښتون قوم شري دي بربودي د پښتون قوم شري ده ملګری دلته د میسینګ پرسنز لاپته افراد ورک خلق په پښتونه کښې چې بده شورا درته کو در چې ورک شي ځای د مړ شه کور د ړنګ شه کیمه یوه نه در وشوه تاسو ته ویاست هره یوه بده شورا هره یوه بده کیسه د ریاست په تو وکړله د بېدرکه خلق د پوره پي اسمبلي کښې لیکل شوي شوي دي یو بیل جوړوي چې دا بېدرکه خلق چې کوم دی دغه خانداني نه که دا ثابته نه کړه چې دا ادارې یا فوج وړي دي هغې خاندان ته 15 کلاکې او په لکینه روپۍ جرمونې وي چې ویس دستي په دانه باندې شکایت هم نه شي کړی ځکه چې عدالت خو د پولیس کاغذ خو د پولیس دی ثابوي چې نه شو ثابت میر دغه بیلینه نه ماني میر یې هېڅ کله نه ماني میر عدالتي نشته دی آته دا خلق پیش کو چې چا جرم کړی وي جرم مطابق پایین شه چې کیمه سازو وي اویرکه چې کیم بې ګناه وي هر خلوص کستی ملګری نارت وزیرستان هر ټارګټ کیلینګ لګیا دی هر دې کورنه سړی روبو صاحب بړوای شهید وای یو شای کاوه بل شای کاوه میر دا ټول پنډال په نارت وزیرستان شه امن غوړي میر نن د ټانک جلسه د نارت وزیرستان د ساوت او د ټوله پښتانه مستقل امن غوړي میر د دې ټارګټ کینی خاتمه غوړي بیا د منځکه په نامینه باندې جګړې دي په ونک شو په منځکه ملاوي په نارت وزیرستان شه په موقع درې څلور ځای ملا لګیا دو په کورم ایجنسی شه په د نږدې وختونو کې دغه مړی راوندي عجیبه خبره دا دو چې د ټیپک سره پیرا لښکر په دغه چیک پوسټونه چې کله د پښتانه په خپل منځ مرګینه سره تیریږي کنه ریاست ځنه غلای وی کارونی بل کوټا اصلا ورکوي خو چې دا د نن میدان ته پښتون تر راونی خپل حق تر راونی بیا د یارې ورته باندې کوي بیا کرکټ ټورنمنټ نه لګوي بیا په چیک پوسټ باندې باندې شي نه دا غلطه دو دا غلطه دو دغه وطن سره زیاتای ظلم جبر دی ملګری دغه خلک نیتونه دا دي چې پښتون خپل سره مړ کړي لہذا اول مطالبه د خپل قوم د خپل پښتون نه کوي چې په دا خپل منځي جګړه کې دا د منځکه په جګړه کې ځوانون کشي ځای شي فلکینه په کروڑیناری په ولګي وخت ځای شي ډېر اهم معاملات دي د خلک اګه نه مخوړ وي بل طرف ته شي اول خپل د دې وطن سپیډری ته ټول دی
چې دا شای په حل کول شه مخششه په خرابول شه نه چې جنگ ته خلق په ورچګوي دا جنگ څنګه ختمېدای شي دا مسله څنګه حل کېدلی شي دوسته دا غونډه جلسه کېږي دا سپینږیري ده دغه مسلې په خپل ماتشه حال کې دا غونډ قوم یې دا غونډ پښتانه یې او بیا ریاست نه غوښتنه ده یو کمیشن جوړ کا مالک خدا سړی دی چې پولیټیکل ACDC ورته وایي چې وروسته دا څوکي نه دي چېرې نه ورته کړي په یو ورکشن و دا خلک دا مسله پرې حل کا نو په دغه ساوت وزیرستان کې د انګور اډو خو هر وخت مسله وي خو ورته پوله کېږي چې ورسک ګېټ چې زمتونای سلیمان خېل په ګرځي هغه باندې دغه جلسه یې غونډه هغې خلاصول غواړي ملګري नेटवर्क पदा टूल कबायली सीमेक से गर्जा आवा वे सेलर से पे ओणक से नेटवर्क क्लोज को डेरा शाखा पर क्लोज को वो अविया% मंजे के बुने दे सारा नेटवर्क सारा अचलज की तो नेटवर्क ताई आ खाल मोबाइल ना का मत से मुख से तकड़ीवा चेटिक बोतल को दे ताड़ा चावी चदा चिर सिग्नल पे रूसी دا خلق جدید دنیا دو یو اجتماع سده دو د نیټورک مسله لري هغه دا ورته حل کړل شي ملګري د لینډ ماینز د خدای ډېر دولته خبره نه وشوله بې انتها کلکه مسله دو هر چاته دا مسله نه محسوس کېږي خو چې کیم شپون امیر غریب خلک ته یې منځ کې تدریمي پټیون تدریمي غره تدریمي ایک سره دا واقعه وشي په علاج یې دومره قرضې ووړي چې بیا ټول عمر هغه قرضې ته لوستي بیر د دغه ختمه غوړي ډانګ مارکیټینه یې شیدي ډانګ بازورینه یې شیدي ډانګ کورینه یې شیدي څه شي په خواشي کې مړام کړل په کیما واجه مړام کړل تو څه چې میشته د زوینه امن روالي د شرګر لري کوي تلفون لري کوي هغه لري کوي دا لري کوي امیر د وطن ډاډر ټرنو لري کړل نور ساړي ټول موجود نور خلک ټول موجود دی میش خالی خپل وطن ته چې ځي د میش چکر بیلنس وي په میش چیکینګ وي کني چې څومره غټ ولته غټ اصله وي نه ادم را عبدود ګرځي مسله خو په تاسو تک میش ته دوه عوام ته دو ملګری افغانستان خلک په انتهایی سخت حالات کې د کوم ملګرتیا وکړه ولته اول ورته چګو نن ورته ټارګټ کیلینګ راوند دی نن ورته معاشي قتل عام روان دی نن ورته د تعلیم پر مسله د شذ تر دا پر روان دي میر د اغزو وخت روش خو څوک وي او په ټوله دنیا باندې دا پندال ځه کوي چې د افغانستان څخه دنه چې کوم وسنۍ ټارګټ کیلینګ روان دی د عام خلک لري د تیر په حکومت څخه چاني کاری کړی دی هغه باندې کول چې کردار ادا شي میر غوښتنه کوي چې د افغانستان د عام ولس معاشي حالات چې کوم دی خرابول کوشش ته باندې شي میر غوښتنه کوي چې هغه تعلیم کده نه دی شوی دی هغه د هر چا تحصیل وي ملګری په ګوادر چې بلوچ قوم رچک دی تاسو نه ډېر امید نه دي په اردو نه باندې چې دغه په پولیس دا د توس د ټول پښتنې طرفه پیغام ورکاو چې بلوچ کو PTM पश्तो नाम के साथ है ग्वादर से इस्लामाबाद तक लॉन्ग मार्च करना है या जहाँ भी अपने हुकूक के लिए आप लॉन्ग मार्च करोगे तो हम महकूम और मजलूम लोगों का साथ देंगे ये सारा मजमा हाथ खड़ा करके उनका साथ दो और हम मुतालबा करते हैं कि रियासत पाकिस्तान महकूम और मजलूम कौमों को अपना हक दे अगर वो हक नहीं देंगे तो वो दिन गुजर गए हैं कि लोग खामोश थे और ख्वाबीदा थे और सोए हुए थे अब कौमें जाग चुके हैं अब कौमें जाग चुके हैं अब मजलूम आपसे अपना हक छीन के लेंगे मलगरियों دا جلسه جلسونو کې شرکت چې چاته عام خبره ونه ښکاري چې کدا چیرې عام خبره ده دا په سټیج ناس خلک چې کومه نمایندګي کوي د هغې طاقت ته په سټیج لاندې خلک کوي تاسو چې دلته نه وئ شریک تاسو چې په ګڼ شمېر دلته نه وئ ناست د دغې سټیج طاقت نشته
د دې سټیج طاقت دغه خلق دی د چې لاندې ناست دی ټولو ته د زړه د تلمه سلوټ ټولو ته سلوټ چې د خپل تحریک ملګرتیا مو په هر ځای ښه وکړه په کوم ځای کې چې هم وي دا تحریک به ستاسو نمایندګي داسې کوي چې سترګې به د پیچکې وي په ټیټ نه دا به په دې کې سخت وختونو کې که تا ته ډېر څه نه کړل در یو ویاړ ضرور درکوي یو فخر درکوي چې زه یو قوم یم زما خپله مقدمه شته دی د ملګرو ډېره مننه کوم خدای مو تل خوشحاله را د میډیکل سټوډنټس یو چیټ راغلی دی چې دوی ته د کوټه چې کومه وعده شوې وه هغه نه ورکوي میرا دا مجمع د دغه مسلې د حال غوښتنه کوي چې خپله کوټه د ورکړي په سرارو بخښې نن بیا ټارګېټ کیلینګ شوی دی په ضرورت پیش شو بیا ودرنوي مزید په کراچۍ کښې جلسه دو او په جلسه نه بعد خو بیا زلی به درته یوده دو د جلسې نه بعد خو بیا زلی به یوده دو بیشتره تیوره دی بیشتره تیوره دی Pozuta بیشتره تیوره دی ووزی و لغمار چوکی علی آمی قومی سرخ رسوی اخپل قوم د خپل وطن مسله وال کوي قوم دا په دې کښې یقین وکړي چې پی ټي ایم در سره وینوړ دی نرای ور سره بدلېږي بیا په یوه ورپسې راولېږي ډېره مننه ځای مو